د پخوا زمانې کیسه ده د غرونو په لمن کې یو ښایسته شان کلی و چې د هغوی نوم سوات و. د کلي کې به هر وخت واوره ورېده. د کلي خلک ټول مالداره وو. په کلي کې صرف یو غریب سړی په یو کچه کور کې د خپلې ښځې سره او د 3 بچیو سره اوسېدل. د سړي نوم اختر و. غریب و خو ډېر ښه انسان و او د ښځې نوم یې امینه و. د اختر 3 بچي وو. د یو لور نوم یې عدن بیبي و چې ډېره هوښیاره وه. د زوی نوم یې شاهان و چې ډېر وران و او وړه لور یې ارزانور وه خو سمه مور وه. دوی ډېر غریبانان وو. اختر به ځنګل ته تله، لرګي به یې کټ کول، بازار کې به یې خرڅول او په هغې به یې ګزاره کوله. شابه کنه ښځې کټوی پخیږي که نه، وږې یم زر راځه. لږ صبر وکړه سړیه، دا دې پخیږي، درونه مې. سړیه دا واله روټۍ تیاره شوه. یا سړیه کور کې د خوراک سم نشته. تلې به وې لرګي به دې خرڅ کړي وو، کوله به دې څه سودا راوړې وه. او کنه ښځې څه وکړم، ما سره مو کم دی خو یو شان واله ورېږي نو. خو زه به څه چل به وکړم، دا روټۍ خورم نو بس بیا به لاړ شو. بابا ماله سوپې. بابا ماله پیسې راکړه. اوس راسره نشته بچې، سبا به درکړم. او دې نه پس اختر روټۍ وخوري، پړی او تبر راواخلي او د لرګو کټ کولو دپاره د کور نه بهر روان شي. واوره ورېږي، سخت طوفان او ډېره یخني وي خو اختر د مجبورۍ د لاسه ځنګل طرف ته روان وي. لږ ساعت پس ته اختر ته په ځمکه یو طوطي میلاو شي. دا طوطي د یخنۍ د لاسه بېهوشه شوی وي. اختر زر هغه طوطي راواخلي، اور ولګوي او طوطي هغه اور سره خوا کې کیږدي. لږ ساعت پس چې طوطي ګرم شي او ګزارې وشي نو ډېر خوشحاله شي. اختر هغه طوطي واپس په خپله جاله کې کیږدي. طوطي د اختر شکریه ادا کی او د هغې نه پس اختر بیا د لرګو کټ کولو دپاره ځنګل ته روان شي او دغسې په سخته یخنۍ کې اختر په ځنګل کې لرګي کټ کړي. واپس چې را روان وي او کور ته راورسي نو اچانک یې نظر په خپلې ښځې او په بچو پرېوځي چې د وران کور مخې ته په سخته یخنۍ او په واوره کې ولاړ وي او جاړي. اختر هر څه وغورځوي او ورمنډه کي او خپل بچي ځان ته راجوخ کړي. دا ولې بچی څه چلو شو؟ ولې داسې یخنۍ کې ولاړ یې؟ د تیز طوفان د وجې د اختر کور وران شوی وي خو قسمت یې ښه وي چې ښځه او بچي الله بچ کړي وي. اختر خپله ښځه او بچي ځان سره کي او د یو ملګري کور ته لاړ شي او ملګري ته تپوس وکړي څه چلو شو خیر خو دی؟ یاره حمزه زمونږ هغه کور را پروتې دي، زما ښځو بچي د یخنۍ نه مري، موږ له کور کې لږ ځای راکړه. حمزه د اختر د سکول ملګری وي، ډېر ښه انسان وي. اختر او د هغوی بچو له په کور کې په کمره کې یو ځای ورکړي. خو کله چې شپه تېره شي په سبا باندې د حمزه ښځه حمزه ته غوسوي. یا ښځې خیر خو دی، ته بیا پسې غوسه یې؟ نو غوسه به نه یم چې ته به غریبانان دې راوستي دي، دا سکا کپلې یې چولي دي او په کور کې دې راته کښېنولي دي، ټوله کمرې یې راله ګنده کړه. کور یې وران شوي دي، واړه واړه بچي یې دي، لږ رحم وکړه. بس زه نوره نه پوهېږم، سبا به یا هغوی په دې کور کې او یا به زه په دې کور کې یم. او دغسې حمزه هم مجبوره شي او په سبا باندې اختر سره د ښځې او بچو د کور نه وباسي. دې نه پس اختر د کلي د هر کور دروازه ووهله او چا هم جواب ورنکه او چا هم په کور کې ځای ورنکه. د اختر سره هیڅ لار نه وه. ښځه او بچي ځان سره کړل او د ځنګل طرف ته روان شو او بیا اختر په ځنګل کې په یو ونه کې د څه لرګو ډکو نه یو غټه جاله جوړه کړه. خو لږ ساعت پس اختر چې د ځان ګرمولو دپاره اور ولګولو نو هغه اور جالې ته هم ولګېده چې د هغې د وجې د 2 جاله هم وسوځېدله او دغسې یو ځل اختر بیا بې کوره شو. خو لږ ساعت پس د اختر مخې له هغه طوطي راغو د کم چې اختر مدد کړی و. دا ولې خیر خو دی؟ چېرته د دې بچو سره داسې په دې یخنۍ کې روان یې؟
او دې نه پس اختر خپله کیسه ټوله توتي ته بیان کړي. اوهو له خیرې خفه کېږئ ما پسې راځئ دلته په ځنګل کې یو غار دی هغې ته به لاړ شو. او دې نه پس توتي اختر هغه ښځه او هغه بچي ټول په ځنګل کې یو غار ته بوځي. خفه کېږه ما ستا په ما احسان دی تا هم زما مدد کړو زه به هم ستا مدد کوم څو پورې چې واړه ودېږي تاسو ټول په دې غار کې یې زه به د الله خلا کړولم. او توتي به روزانه ځنګل ته تله میوې به راوړي او هغې به په هغې باندې ګزاره کوله. او دغسې ورځې تېرېدې واوره ختمه شوه او موسم صفا شو او اختر فیصله وکړه چې اوس به واپس کلي ته لاړ شو. خو په تلو کې توتي اختر ته د راز خبره وکړه. زه تا ته د لاس یو خبره کوم په دې غار کې ډېر قیمتي کاڼي دي هغه به درته وښیم هغه ځان له خرڅ کړه ژوند به دې ښه شي. او دغسې اختر ته توتي په غار کې دننه قیمتي کاڼی وښیي. اختر هغه کاڼی ځان سره په یو تیلی کې واخلي او د هغې خرڅولو دپاره ښار ته لاړ شي. خو هغه کاڼی ډېر قیمتي وي اختر ته د هغې په بدلې کې ډېرې پیسې میلاو شي. د هغې نه پس په هغې پیسو باندې اختر په کلي کې اول ځان له ښایسته شان کور جوړ کړي بچو له هم ښایسته کپړې واخلي او سکول له روان کړي. او په باقي پیسو باندې اختر په کلي کې یو غټ کاروبار شروع کړي. دغسې وخت تیریږي او په دې کې 15 کاله تیر شي. بل طرف ته د اختر ملګری حمزه ډیر سخت بیمار شي. د هغه ټول مال او دولت د هغه په بیمارۍ ولګي خو بیا هم حمزه روغ نشي او مړ شي. دغسې د حمزه ښځه کونډه هم شي او د مال نه هم خلاصه شي. اختر اوس ډیر مالداره شوی په کلي کې په یو ښایسته شان کور کې اوسیږي. او یو ورځ د اختر کور ته د حمزه ښځه راشي. یاره جي ډېرو غریبۍ ما وس مې نه کېږي که د خوراک ترکاره سې وینو لږ راکه. هورې ته داسې وکړه چې د سبا نه مونږ کله راځه او دلته کار کوه زه به دله خوراک هم درکو او پیسې به هم درکو. خو ما ته داسې ښکاري چې ته ما چېرته لیدلې. زه ستاسو د ملګري د حمزه ښځه یم که نه. او د هغې نه پس د حمزه ښځه اختر ته ټوله کیسه بیان کی. دې نه پس اختر اسمان ته سر اوچت کی سترګو کې اوښکې راشي او دا آیت یاد شي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. خلکو سره د خبرو په وخت د غرور د وجې مخونه مه کږوئ او د تکبر د وجې په ځمکه نیغ نیغ مه ګرځئ. بېشکه الله تکبر او غرور کولو والا نه خوښوي.